1298 یا 1919 کال تر لومړۍ نړیوالې جګړې راوروسته د شاه غازي امان الله خان د خپل پلار امیر حبیب الله خان تر وژل کېدو وروسته د تخت څښتن شو. غازي امان الله خان واک ته له رسېدلو سره سم انګریزان له افغانستانه وشړل. له دې سره دی د خپلواکۍ اتل وپېژندل شو. هغه یو ماډرن او پرمختللی افغانستان غوښتی. لومړی اساسي نظامنامه یا اساسي قانون یې جوړ کړي. په افغانستان کې غلامي لغوه کړل. شخصي ازادي او د حقوقو برابرۍ یې د هر افغان حق وبلی. دی د داسې پرمختګونو غوښتونکی و چې په کور دننه د حساسیتونو سربیره انګریزانو هم نسو زغملی. د شوروي اتحاد لخوا د افغانستان د خپلواکۍ منلو انګریزانو ته دا بیره ور پیدا کړه چې د خپلواکۍ دا الهام تر نورو اسلامي هیوادونو ونه رسیږي او انګریزان خپل استخباراتي او سیاسي حضور ونه بایلي. هغه و چې په کور دننه د اختلافاتو اور ته لمن ووهله او د سکوي ډلې په جوړولو کې خپل پوره رول ولوبوي. د اسلام له نامه څخه په غلطې استفادې ځینو کسانو پر شاه غازي امان الله خان د کفر فتواوې ورکړې او پر ضد یې بغاوت پیل سو. په دې لړ کې حبیب الله کلکاني چې په بچی سقاو مشهوره و د دې ګډوډیو مخکاش او د ارګ په تمه یې پر کابل برید وکړ. امان الله خان تر 9 کلنۍ واکمنۍ وروسته د واک پرېښودو ته اړ سو. پر ځای یې ورور عنایت الله خان د واک اختیار په لاس کې واخیستی. خو ډېر تاب یې را نه وی او 3 ورځې وروسته کلکاني ارګ ونیوی. په 1400 کال کې کلکاني د افغانستان واکمن سو. د دغه هیواد لومړی تاجک هیواد مشر. خو د نړۍ هیڅ هیواد یې واکمني په رسمیت ونه منله. د سقاو زوی تر 9 میاشتو ډیره واکمني ونه ساتله او پر ضد یې نادرخان د مبارزې ډګر ته راووتی. نادرخان د غازي امان الله خان د پلار امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال د دفاع وزیر او وروسته په فرانسه کې افغان سفیر و. له فرانسې افغانستان ته راغی. د سهیل ختیځو ولایتونو د قبایلي مشرانو او قومونو په ملاتړ راولاړ سو او پر ارګ یې برید وکړ. تر 9 میاشتو او 20 شپو جنگ وروسته نادرخان کامیابه او کلکاني کلکان ته وتښتېدی. خو تر څه مودې وروسته تسلیم او د خپلو ملګرو سره په دار وځړول سو. نادرخان په 1412 کې زده کوونکو او لوبغاړو ته د جایزو ورکولو په مراسمو کې ګډون کړی و.
هلته د عبدالخالق په نوم یوه هزاره زده کوونکي په ډزو وواژه او له دې سره د نادرخان 4 کلنه واکمني پای ته ورسېده. تاریخ پوهان داسې لیکي عبدالخالق د غلام نبی چرخي د وژلو د انتقام لپاره نادرخان وواژه، خو بل نظر دا هم دی چې هغه له هزارو سره د نادرخان چلند ځورولی و. په همدغه کال د نادرخان 19 کلن زوی ظاهرشاه د خپل پلار پر تخت باندې کښېنستی. 40 کاله یې واکمني وکړه. دا پر اوسني افغانستان د یوه نفر لخوا تر ټولو اوږده واکمني وه. ځینې تاریخ پوهان داسې لیکي ظاهرخان چې څومره اوږده واکمني وکړه وړ کارونه یې هغومره ډېر نه وه، خو ځینې نور بیا د دیموکراسۍ له اړخه د تعلیم او ښځو ته توجه یې ښې لاسته راوړنې بولي. دوهمه نړیواله جګړه هم د ظاهرخان په واکمنۍ کې پیل او پای ته ورسېده. پاکستان هم د ده په واکمنۍ کې جوړ شو. په 1452 کال کې چې کله ظاهرخان ایټالیا ته په سفر تللی و، خپل د اکا زوی سردار محمد داود خان کودتا پر وکړه. داود خان د ظاهرخان د واکمنۍ پر مهال د صدراعظم او د دفاع د وزیر په حیث کار کړی و. د داود خان پخواني ملګري وایي چې هغه په نظام کې د سمون غوښتونکی و او ظاهرخان ته یې د واک پرېښولو ویلې وه، خو هغه هیڅ غبرګون نه و ښولی. پایله دا سوه چې په 1450 کال د چنګاښ د میاشتې پر 26 سردار محمد داود خان پر ظاهرخان باندې سپینه کودتا وکړه او شاهي نظام ته یې د پای ټکی کښېښوی. په دې سره داود خان په افغانستان کې د جمهوري نظام بنسټ کښېښوی او خپله لومړی رئیس جمهور شو. تر څه مودې وروسته ظاهرخان له ایټالیا څخه خپل استعفا لیک هم ورته راواستوی. داود خان شاوخوا 15 کاله پر واک پاته سو. د ده دوره هم ډیر خلک ستایي، خو ځینې بیا باچا ته په احترام دې کودتا ته د نیوکې ګوته نیسي. تاریخ پوهان د ده دوره د اقتصادي ودې، د قوانینو د سمون او د نړیوالو اړیکو د پراختیا دوره بولي، خو وایي د شوروي په سیاست کې د بدلون راتګ او د پښتونستان ډیورن کرښې په اړه کلک دریځې مخالفان ډېر کړل. یو نظر دا هم دی چې داود خان د واک په وروستیو کلونو کې له مسکو او کین اړخو سره فاصله اخیستې وه او د نور محمد تریک په ګډون یې د خلق دیموکراتیک ګوند ځینې مهم غړي نیولي او بندیان کړي وه. هغه و چې د خلق نظامیانو د 1450 کال د ثور پر 9 د ده پر ضد کودتا وکړه او د ده په شمول یې د ده د کورنۍ 18 غړي ووژل.
ستر ګاونډي شوروي اتحاد سره د هر اړخیزو دوست د کودتا مشري حفیظ الله امین په غاړه اخیستې وه، خو د خلق دیموکراتیک ګوند مشر نور محمد ترکی و، ځکه نو د سردار محمد داود خان تر وژل کېدو وروسته نور محمد ترکی په 1950 کال د افغانستان ولسمشر سو. ترکی د واکمنۍ پر لومړي کال د خپل ګوندي حفیظ الله امین د پلویانو له لوري په کال 1958 د سنبلې پر 25مه په ولسمشرۍ ماڼۍ کې خفه کړل سو. امین د 1950 کال د تلې په میاشت کې د افغانستان ولسمشر سو. یعنی پر افغانستان د شوروي یرغل شاوخوا 3 میاشتې مخکې لا د واکمنۍ 100 ورځې نه وې پوره چې په همدې کال د مرغومې پر 6مه سرو لښکرو پر افغانستان یرغل وکړ. کابل ته له رسېدو سره سم یې په تاجبیک ماڼۍ کې حفیظ الله امین وواژه. شورویانو بابرک کارمل چې د پرچم ډلې مشر و د امین ځایناستی وټاکئ. بابرک هم تر ډیره د شورویانو په سلا او مشوره خپل کارونه کول او 6 کاله پر واک پاته سو. کارمل د خپل واک پر مهال د مجاهدینو په ځپلو لاس پورې کوي، خو په 1965 کال کې د شوروي اتحاد په سیاست کې د افغانستان لپاره بدلونونه راغلي وه. کارمل د خلق دیموکراتیک ګوند او وروسته له ولسمشرۍ هم لیرې سو. په 1966 یعنی په 1980 کال کې دودیزه لویه جرګه وسوه او د همدغه کال د لیندۍ د میاشتې پر 9مه ډاکټر نجیب الله د افغانستان ولسمشر سو. شوروي اتحاد د ډاکټر نجیب په وخت کې د افغانستان سره پراخه نظامی او اقتصادي مرسته کوله. ډاکټر نجیب ډیره هڅه وکړه چې مجاهدین د خبرو او روغې جوړې میز ته راوبلي، خو مجاهدینو د ډاکټر نجیب ټولې غوښتنې رد کړې. اخر په 1988 میلادي کال یعنی 1918 د وري پر 24مه د جنیوا تر تړون وروسته له افغانستانه د شوروي اتحاد ځواکونو ته د وتلو لار برابره سوه. او د همدغه کال د سولاغې پر 28مه سرې لښکرې په بشپړ ډول له افغانستانه ووتلې. دا ورځ د ملي ژغورنې ورځ ونومول سوه.